رضا ما سره ملاو شوی دی خو سر یو بل هم دی هغه هم راسره ملاو شوی دی کېدای شي چې دا سرکاري جاسوس وي دې ځان نه اخوا کولی نه شي نو سر زما یو خپل طریقه کار دی او زه په هغې ځم سر زه د هغوی نه جدا شوي یو ځای کې مې ځمکه کنله هغوی را باندې راغلو نه نو تا ورته خپل نوم شګفته ښودلی دی سر سر او سر دوی به ما پسې ګرځي ته ما د فرضي کور لټون به کوي خو سر تاسو به داسې وکړئ چې د څلورم ځنګل خوا کې بازار کې به تاسو یو کور په کرې واخلئ او تاسو به ما ته هلته ودرېږئ تاسو به ځان زما ماما شوکئ یعنې تاسو به زما ماما یې اوکې نور ما نه خو نقصان نه شي را رسولی تاسو به دوی په نظر کې ساتئ او زه به په خپل میشن پسې ګرځم اوکې ته ځه ته چې رارسې نو ما به کور په کرۍ اخیستی اوکې سر چرته لاړه چرته به تلي ځناورو به لواړه تېره کړي او که داسې شوي که نه دا به ستا د لاسه شوي ستا د غلی شه ماړه ولې غلی شه ولې غلی شه ګینې ګینې څه ګینې وایي نو افسوس که نه چې دا ګینې د سره نه وې که نه بیا به تا کتلی وې مخکې شه بس ټیک ده خولۍ بواسیر دي چې خبرې نه کړي که په ده ساعت نه تېرېږي ولې ریمه شادوګانې پیمان چې همدا را باندې کوي ځکه چې ما ته ډېرې اوږې ښکاري که نه داسې کار دی که نه چې زه بس 1 2 3 ویم او بس واپس تخته 1 2 ووایه که نه رانږدې شوې خو 2 ووایه بیا به زه ستا په ځای 3 ویم مانا بس 2 په تم بلوله او بس هم په ټینګ راځه ټینګ شکر وباسه چې حمله را باندې ونه کړه ګینې نو ګینې اوس په هسپتال کې پراته وو هسپتال دلته چېرته دی د شادوګانو لرې کې به پروت وو هغه ده زه چې ته نه شادو ته نه هغه شګفته هغه ده راځه ورته دا ته کوم ځای کې تېبه شوي وي زمونږ خو درپسې په ګرځېدو زارچ نه شوه او ما درپسې جړل ما وي چې زما خوراکې سې شوه ویم بل کې دا بکواس هغه وخت خو د خور نه وه چې وایي چې زما ګړی کور کې پاتې شوي د هغې پسې ځم او تا وایي چې زما هم ضروري کار دی او په زه هم یوازې پرېښودم هغه اصل کې خبره دا ده که نه مه کوه راسره خبرې ته زما سې هېڅ هم نه یم خو شم به که نه څه دې ووایي د خبرې جواب مې ولور څه به شي زه خپل کار کوئ د مخې نه مې خوښئ بس که کنه زما وړې خورې بس معاف هم کړه ما معاف کړه زه به راباندې ټیک دا تا نو کجوري خورم دلته کجوري کم دي سړی تشې ونې دي او کاڼې دي مړه خو که چېرته مخې له راغې خو وله به یې والمه که نه هر څه کې رادانګي ستا په شان کنجوس سړی خو ما په دې خپله ټوله زندګۍ کې نه دی لیدلی د روټۍ دپاره د رحیم نه 100 روپۍ واخیستې او لا تر اوسه پورې نه دي واپس کړي بیا مړ کړه هغه خپلې 100 روپۍ ونیسه یې دا خپلې 100 روپۍ دې ونیسه رانه خفه کېږي یم ځان وجلی شم ځان خو دا نه شم خفه کولی څوک هم د چا لپاره ځان نه شي وجلی په ارام کښېنه ته ازمېښ وکړه زه ووایه چې ځان وجنم او که نه ووایه ورته ووجنه ځان اوس مې په والله کې ځان ووجنم ته پکې ولې خبره وکړه ښایي ډوزنه رحیمه خور دې راته وخاندله غم په ټوکو ټوکو کې بچې کم د مرګ نه غم په ټوکو ټوکو کې بس که زه چې ځو خوراکۍ وړاندې شه ځینې مانې ختمې بیا به دې په لار کې نه پوهېږو
السلام شګوفې خورزي په خیر په خیر په خیر خو جرای او نام خلک چې هغه کور دی پرېښود دا دواړه شو جی ماما جی دا دواړه ډېر خلکان دي دا یو خو زما ورور جوړ شوی دی دا بل زما باډیګارډ دی ډېره نه ډېره نه په خیر راغلې مهرباني راځئ نورې خبرې به درنه نه کوو پلیز راځئ راځئ ځوانانو راځئ تاسو دواړه دلته کښېنئ ارام وکئ او زه د شګفتې خورزي سره څه ضروري خبره کوم بیا درله راځم بالکل جي تاسو ضروري خبره وکړئ خو ما ویل مونږ وږي یو که نه که د روټۍ بندوبست هم وکړو مړه ته پکې اوس څه کوې لګیا وبشي روټۍ بندوبست به وشي راځه شګفتې خورزي راځه تاسو کښېنئ یو خو دونه سپېړې که نه ما ته دا ووایه زه کنجوسه نو په 2 روپۍ ولګوه ورشه بازار کې وخوره که نه شرمول دا روټۍ را باندې ته خوري دا کور ستا د پلار دی دا د چا کور دی زما د خور د ماما کور دی نو چې د هغې ماما شو زما ماما شو ګړینګنه چا ته یې وي دلته بل څوک شته سیوا ستا نه تا ته ویم ګړینګن بیا رومال راوله دا پوزه راله پاته نو دا خو سم پیګل دی زه پیګل پاکولی شم عجیبه سړی مړه ته پرېږده اوس دا خبرې اوس شګفتۍ بوتله خبره به ورسره کوي پته نه لګي چې دا ماما ورته څه وایي داسې کار کوو پټ پټ ورځو غوږ ورته ږدو چې ماما ورته څه وایي پاسه دا خبره دوسته کار وکړه پاسه دا کار دی سرجي داسې اخوا دې وګورې چېرته ولاړ خو نه دي شګفتې خورزي جی ماما جی ستا پلار چې کوم ځای کې سونه خښه کړې وه که نه او تا ماله نقشه را کړې وه هغه ځای ما معلوم کړو کوم ځای ده هغه څه سونه ما یو کور کې خښه کړې ده او څه سونه ما بل کور کې خښه کړې ده او باقي نیمه مې ځنګل کې خښه کړې ده تاسو به داسې کار وکړئ ماما جي چې ما ته به د لرې نه هغه ځایونه وښایئ باقي سونه به زه وباسم نه که نه کله چې دې دواړو دي که نه نو زه به دې بوځم او د لرې ځای نه به درته غازې وکړم ټیک ده ښه زه ځم او هغه مېرمنو له روټۍ وړم تاسو به له روټۍ راوړئ ماما جي او زه به ځم چې دغه سپېرو لرېږي اوبه یوسم راځه چې ورځو ما معلومه کړه اوس به د ځان نه بېوقوف جوړ کړي بالکل هغه مې ستا نه چلې زده کړی ستا شکل به جوړ کړم نو دا زه درته بېوقوف ښکارم یې ښکارې نه یې وایم ولې څنګه ارام وکړو د روټۍ دپاره مې ویلي دي چې روټۍ تیاره شي نو دله به راشي اوکې بالکل اوکې جي بالکل اوکې جي بالکل اوکې اوکې که اوکې ویم دا روټۍ نه ده تا که الله کړي خیري که نه ماښام به رارسي ماښام هسې شرمول کې خو 4 انو چټني به یې راغستې او 5 روپو روټۍ ځان به یې موړ کړی و بازار دا والې اوس کې